کم سیزونه په روژه کې مکروه دي. یو څو سیزونه داسې دي چې هغه روژه ماتی خو نه، خو د روژهدار دپاره مکروه دي. یو علما وایي په روژه کې څه سیز جویل په خوله کې چې تیری یې نه او خوند ترې نه تیری، خو یو سیز جویل دا مکروه دي. یا یو سیز په ژبه باندې سکل چې هغې سکلو ته حاجت نه وي، نو دا هم د روژې په حالت کې مکروه دي. د دې نه احتراز پکار دی. دویم نمبر علما وایي په خوله کې لاړې جمع کول ډیر شي او بیا هغه په یو ځای باندې تیرول، په دې اگر چې روژه ماتیږي نه، خدا مکروه دي. ډېرې لاړې په خوله کې جمع کی او بیا یې تیرې کی، دا بعضې کسان پې ځان له تنده ماتوي، نو دا روژه نه ماتوي، خدا مکروه دي. بل علما وایي په روژه کې هر هغه کار کول چې هغه د بنده د کمزوروالی سبب ګرځي، دا مکروه دي. ځکه چې وجود کمزوری شي نو بیا روژو نیولو طاقت نه، لکه مثال کې طور پر حجامه کول، چې سړی حجامه ولګي په هغې سره دی د وجود نه وینه وباسي، نو وجود کې کمزوري راځي. نو هر هغه څیز چې هغه په وجود کې کمزوري راولي، نو دغه څیز دغه کار کول په روژه کې دا هم مکروه دي. بعضې کارونه اوس هغه ذکر کوو چې هغه د روژهدار دپاره مکروه نه دي. عام عرف کې هغه سړی ته مکروه ښکاري او په حقیقت کې هغه مکروه نه دي. اول نمبر تیل لګول، سړی ګیره غوړی، سر غوړی، نو دا تیل لګول چې دی دا د روژهدار دپاره په دې کې هیڅ کراهت نشته دی. دویم نمبر رانجه لګول، په دې کې هیڅ کراهت د روژهدار دپاره نشته دی چې دی په روژه کې سترګې توروي. دریم نمبر د یخوالي دپاره غسل کول، دا مکروه نه دي. سړی وی غسل وکم لږ یخوالی به مې وجود ته راشي، نو په روژه کې د یخوالي دپاره غسل کول چې دی دا هم مکروه نه دي. بل لمدې کپړې اغوستل، اوس خو چونکې موسم ښه دی، سخته ګرمي، هغې کې سړی لمدې کپړې واغوندي نو وجود یې لږ یخ شي، روژه اسانه شي. نو په لمدې کپړې اغوستل په روژه کې د یخوالي دپاره چې زما بدن یخ شي، نو دا هم مکروه نه دي. یا او بل مزمزه او استنشاق، پوزې ته اوبه ورچول یا خولې ته، بغیر د اودس نه، چې اودس نه کوي اسې خولې ته اوبه ورچوي یا پوزې ته، د روژې په حالت کې نه، دا مکروه نه دي. اوداسه کې خو اسې لاړ شي خولې ته اوبه ور واچوي، بیا یې توکې پوزې ته ور واچوي، دا مکروه نه دي. او میسواک کول په روژه کې چې دي دا بالکل روا دي او دا ټیک دی، او هر حالت کې میسواک که روژهداري او که غیر روژهداري، نو په میسواک کې هیڅ قباحت نشته دی، بلکې دا سنت دی چې سړی د ورځې په دې اخیر کې کوي. نو میسواک کول خو سنت دی په روژه کې هم او په کوژه کې هم، نو دې کې هم څه قباحت نشته دی. بعضې خبرې داسې دي چې هغه د روژهدار دپاره مستحب دي، یعنی که هغه پې عمل وکړي نو ثواب به ورته میلاویږي، او که عمل یې پې ونه کو نو ګناهګار پې نه دی. اول نمبر چې دی به پیشمنې کوي، په روژه کې پیشمنې کول دا مستحب دي. اگر ته د یو ګوټ اوبه وڅکه خو پیشمنې وکړه، دا مستحب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به چاته د پیشمنی د خوراک دعوت ورکو، نو یې راشه د برکت خوراک وکړه، راشه د برکت خوراک وکړه. نو د پیشمنی په خوراک سړي ته په روژه کې قوت میلاویږي، نو پیشمنی کول چې دی دا مستحب دی. دویم علما وایي پیشمنی کول په پیشمنی کې رستواله کول مستحب دي، چې پیشمنی په اخیری وخت کې وکړل شي.
خو دومره په آخري کې نه چې دی شکی چې سبا ختلی دی او که نه دی ختلی چې بیا شک کې پاتې شي. نور پېشمنې په آخري وخت کې کول چې دی دا مستحب دی. درېیمه خبره د روجهدار دپاره مستحب دا دی چې کله اذان وشي نو بیا به روجه سمدستي ماتوي. دا پرهیزګاري نه ده چې اذان وشي او ته مونځ وکړې بیا وایي چې یاره ما روجه ډېره ایساره کړې وه اوس راله کجوره راکوئ اوبه راکوئ. نه دا ټیک نه دي. علما وایي چې کله اذان وشي نو بیا روجه سمدستي ماتول چې دي دا مستحب دي. روجه به بیا ایساری نه، چې کله وخت داخل شو بیا به روجه نه ایساری. خو ګورئ دې کې احتیاط کوئ داسې هم نه چې لا وخت داخل شوی نه او ته روجه ماته کړي. بعضې اوقاتو ګورئ جماعتونو ګړو کې پرقي نو سړی د وخت روجه ماته کړي. وخت نو داخل شوی چا روجه ماته کړله دا روجه به دوباره نیسي دا نه ده شوی. بل علما وایي روجه کې که سړی په جنابت کې وي نو پکار دا چې د اذان د کېدو نه مخکې دی غسل وکړي. دا مستحب دی ځکه دا روجه عبادت دی نو چې عبادت دی شروع کوي چې په پاکۍ یې شروع کړي نو دا مستحب دی. په د اذان وشو دله غسل نه دی کړی نو ګورئ په روجه کې څه نقصان نه راځي، روجه یې صحیح ده. خو علما وایي دومره دا غسل لیټ کول چې د ده نه د مونځ وقت پکې پوت شي نو دا بیا ګورئ مکروه دی. نو مستحبه دا ده چې اذان کیږي سحر وخت داخلیږي چې سړي غسل کړی وي. بل د روجهدار دپاره مستحب خبره دا ده چې دی خپله ژبه د دروغو نه، د غیبت نه، د چغلخورۍ نه او د تهمتونو نه دی ځان ساتي. دا مستحب خبره ده چې روجه کې کم از کم د دې امورو نه دی احتراز کوي. بل علما وایي روجه کې مستحب دا ده چې سړی خپل روجه مشغوله کړي په تلاوت د قرآن سره او په ذکر و اذکار سره. هغه ذکر چې احادیث مبارکو کې راغلی دی. مطلب دا چې روجه کې اسې اوقات نه تیری خو یا تلاوت کې یا په ذکر و اذکار کې مشغولی. دا مستحب ده. بل مستحب دا دی چې دی به غصه نه کوي. غصه نه کول دا مستحب دی په روجه کې چې ته خپله غصه کنټرول کړي نو دا مستحب دی. بل علما وایي مستحب خبره دا ده چې سړی ځان د جایز شهواتو نه بچ کړي. بعضې څیزونه داسې دي شهوات چې هغه په روجه کې جایز دي خو چې ته ترې ځان بچ کړي چې ای به دا د رمضان المبارک میاشته دا جایز څیزونه دي خو زه ترې ځان بچ کومه نو علما وایي دا هم مستحب دي. اوس د اعتکاف باره کې یو څو خبرې اهمې دي. بعضې خبرې داسې دي چې هغې باندې اعتکاف ماتیږي. بعضې کارونه داسې دي چې معتکف ته شریعت روا کړي د هغې دپاره دی وتلی شي. علما وایي چې کله معتکف د جماعت د حدودو نه ووتو بهر بغیر د عذر نه دی د جماعت د حدودو نه ووتو نو د اعتکاف مات. دویم یو زنانه اعتکاف ته ناسته وه هغې زنانه ته د اعتکاف په دوران کې ماهواري بیماری رالله یا ورته نفاس راغی حیض یا نفاس نو د دې زنانه روجه چې ده هغه ماته شوله. دا اعتکاف یې مات شو. کم څیزونه داسې دي چې معتکف د هغې دپاره د جومات نه وتلی شي او اعتکاف یې نه ماتیږي. دا درې قسمه اعذار دي. یو عذر طبعي دی، بل عذر شرعي، بل عذر ضروري. دا درې قسمه اعذار دي چې معتکف ته دا اجازت شته دی. یو اعذار طبعیه دي لکه واړه بول لوی بول دې دپاره بالکل معتکف وتلی شي. او غسل ورته پیښ شو د جنابت غسل پې واوړېد نو دی د دې غسل دپاره د جومات نه وتی شي. دا په عذر طبعي کې راځي دی لامبلو دپاره د جومات نه وتی شي اعتکاف نه ماتیږي. خو علما وایي
کده د غسل لپاره اوت یا د قضای حاجت لپاره اوت خو ګوره ایساریږي به نه چې څنګه حاجت پوره کو نو ډایرک په د جماعت حدودو ته رادنده کیږي. دویم قسم اعذار شرعیه دي چې هغه شریعت هغې ته عذر وایي، لکه منځ د جمعې. یو سړی په داسې جماعت کې اعتکاف ته ناست دی چې هلته د جمعې منځ نه کیږي، نو دی د جمعې د مانځه دپاره بل جماعت ته تللی شي. دا روا دي، په دې اعتکاف نه ماتي، خو تقریر اورېدو به نه ځي بل جماعت ته. عین د خطبې او د مانځه ټیم چې حقې ته به حاضري کوي، بیا به بار ایساریږي نه. بعضیا پکې وځي بیا پکې ځان له ټوبیل ته لاړ شي، ولامبي پکې جمعې مانځه له وتی خپل غم خاده پکې وکړي بیا جماعت ته راشي. دا اعتکاف داسې معمولی څیز هم نه دی، ښه دا دومره بے پرواهي دی کې نه ده پکار. دریم اعذار ضروریه دي، لکه مثال د دشمن خطره ده، ته په ځان ویرېدې چې ما ته څوک نقصان راورسي یا به ران څوک سامان پټ کړي، یا الله دې نه کې جماعت راورغښتو نو ته وتلی شي د جماعت نه، جماعت راورغښتو. خو چې څنګه ووتلې نو ډایرک په بل جماعت ته لاړ شي او نیت د اعتکاف په وکړي، هلته به کښېني، بیا پکې څه خبره به نشته دی. او علما وایي معتکف چې دی دی خوراک هم په جماعت کې کولی شي، اوبه هم ځان له په جماعت کې څکلی شي، او که یو څیز د چا سره بیه کوي که نه په جماعت کې نو کولی شي، خو چې هغه څیز جماعت ته نه راوړي. یو څیز د چا نه والي د هغې بیه کولی شي په جماعت کې، خو چې هغه مبیعه او هغه څیز به جماعت ته نه راوړي. لکه دی د چا نه کتاب الي نو جماعت کې دی ورسره بیه وکړي چې دا کتاب ماله په دومره پیسو را، خو جماعت ته به کتاب نه راوړي. اوس بعضې خبرې داسې دي چې هغه د معتکف دپاره چې دي علما وایي هغه مکروه دي. بعضې خبرې د معتکف دپاره مکروه دي چې دی مبیعه چې کم څیزو دی یو څیز اخلي او دی حق جماعت ته راوړي، هلته په جماعت کې د هغې بیه کوي، نو دا بیا مکروه دي. چې کم څیز الي هغه جماعت ته راوړي، هلته ورسره بیه کوي، نو دا بیا مکروه دي په جماعت کې د معتکف دپاره. او چې کله وی معتکف غلی ناست او دا خپله غلی ناسته عبادت ګڼي، نو دا بیا مکروه دي. که غلی ناست نو څه خبره نه ده، خو که دی وایي چې زما دا غلی کېناستل عبادت دی او د عبادت په نیت غلی کیني، نو دا بیا مکروه دي. علما وایي دې کې بیا کراهت راځي. بل علما وایي څه بعضې آداب داسې دي چې د هغې معتکف خیال وساتي. معتکف په خبره نه کوي مګر د خیر خبره به کوي، هسې فضول خبرې به نه کوي. دا د اعتکاف آداب دي. وایي د اعتکاف دپاره د ټولو نه غوره مسجد چې دی هغه مسجد حرم دی، خو دا د هغه چا دپاره دی چې څوک په مکه کې اوسیږي. دویم نمبر مسجد نبوي دی، دا د هغه چا دپاره دی چې څوک په مدینه منوره کې اوسیږي. دریم نمبر مسجد اقصا دی چې څوک په قدس بیت المقدس هلته اوسیږي، نو د هغې دپاره دی. او بیا په دې پسې جامع مسجد د ښار چې کم غټ جماعت، بیا چې کم جماعت کې ګڼه سیوی، بیا پسې د خپل محلي مسجد په دې ترتیب باندې. او علما وایي معتکف لفکار دی چې دی مشغول اوسي په تلاوت د قرآن کې، په ذکر و اذکار کې، په درود شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او دینی کتابونه پکې مطالعه کوي. مطالعه د دینی کتابونو د دینی کتابونو مطالعه پکې کوي. نو دا د معتکف دپاره دا آداب دي چې پکار دا ده چې مونږ ټول خصوصا معتکفین د دې لحاظ وکړو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي. کریم الله څومره مزینو کې معتکفین اعتکاف ته ناست دي، الله دا اعتکاف قبول کړي، الله دا اعتکاف قبول کړي. کریم الله د دې اعتکاف سر ته د رسولو توفیق ورله ورکړي. کریم الله د دې اعتکاف سر ته د رسولو توفیق ورله ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیات مبارکہ کی فرمائی ولو انہم کو خوشال ولو انہم کچریدوی رزو خوشال شویوے ما پا اغصبانی آتاهم اللہ ورسولہ چی ورکڑی دی دیتا اللہ تعالی او رسول دا اللہ نو لکان خیر اللہم دا بد دوی دا پارا دیر غورو چی دی پا دی باندی خوشال شویوے و سباندی چی سورتا اللہ دا اللہ رسول ورکڑے وے نو دا با دیر بہتر وا نو دا اللہ تبارک و تعالی ورکڑی تا اعطوائی چی اللہ تبارک و تعالی ورکڑ بندتا کی ما فوق الاسباب اس اسباب بنی او اللہ بتال سیز در کی دا دا اللہ اختیار دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی ورکڑ کی نو دا تحت الاسباب دا اسباب دا لان دیوی اسباب بویو دا غی دا لان دی با ورکڑو کی لکا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ورکڑن مراد تقسیم دے اللہ یو سیز ورکی او دا اللہ پیغمبر دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کی نوی دا اللہ دا اللہ رسول ورکو نو ورکڑے اللہ وی او دا اللہ رسول تقسیم وکی لکہ حدیث مبارک کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک زچی منو ز تقسیمون کے ما او اللہ چے دے دا ورکون کے دے نو دلتوی آغا چی ورکڑی ورتا اللہ دا اللہ رسول نو ورکڑی با اللہ وی او دا اللہ رسول با تقسیم او کی نو دا دے آیات مبارکنا بعض خلق استدلال کی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل دے سنچ اللہ تا اختیار میلاو دے نو دا سے دا اللہ حبیب تم اختیار میلاو دے نو دا استدلال دا دلیل نیول دا دی ٹک ندی او دا غلط خبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ندے اغید دین دلیل نیسی چی ورکڑی دتا اللہ دا اللہ رسول نو سنگ چی اللہ ورکڑکی نو دا سے دا اللہ رسولم ورکڑکی نو دے کے فرق دے دا اللہ ورکڑ چی دا اغا ما فوق الاسباب او دا رسول اللہ مبارک ورکلا تحت الاسباب مانا دا چی ورکڑی اللہ وی او دا اللہ رسول تقسیم وکی حصی تقسیم کی نو دا دے مانا دا نشولا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل زکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل باندی اقرار کی چی زد تقسیمون کے مو دا اللہ ذات ورکون کے دے وقالو حسبنا اللہ او چی دی ویلے حسبنا اللہ چی کافی دے مونگ لرا اللہ بس چی اللہ سرا کڑی دی دا مونگ لرا کافی دی دا اللہ پا ورکڑا باندے صبر کول چی اللہ چال سور کڑی پا دے باندے صبر کول او دا اللہ شکر ادا کول نو اللہ وی که شکر ادا کوئی نو زبای خسی واکما او که ناشکری کوئی نو بیا بای خکم کما نو دا اللہ پا ورکڑا باندے صبر کول چوی دی ویلے وی حسبنا اللہ چی پورا دے مونگ لرا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ زرد چراب کی مونگتا اللہ دخپل فضلنا ورسولہ او رسول دا اغا اللہ دا اللہ رسول بمونگتا دخپل فضل نراکی مونگ لدا پورا دی مطلب دا چی اللہ سراکڑی دی او دا اللہ رسول تقسیم کئی نو دا مونگتا منظور دی دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
په تقسیم اعتراض کړو نو کدی دسی ویلې وی چې الله مونږ ته سرا کی او د الله رسول تقسیم وکي نو پدې مونږ رضا یو دا مونږ لکافی او شافی دي نو ډېر خبوا نو د الله په ورکړه چې کم سړی هم صبر کوي نو الله تبارک وتعالی دې غنی کوي الله دې د مخلوق د احتیاج نه ساتي مالداری چې دا هغه د مال ډیرواله نه دی مالداری چې دا هغه د زړه غنا ده چې د سړی زړه غنی شي او د سړی زړه بے پروا شي چې مخلوق سره سدي د دین نا امید شي او د دین خپل تمه کټ کې نو الله بدی غنی کی غنی استغنا دا ډیر خصفت ته چې کله الله سړی له استغنا او قناعت ورکی قناعت په لک شی باندې صبر کول چې الله صدر کړي ته په هغه باندې صبر وکي او په دې باندې روغ ځان اوویني نو الله بدا ډیر کی علما وايي چې کله سړی خوراک وکي او روټي اخوري او دې پس رستو وي چې الحمدلله نو د دې معنی دا ده چې ټول تعریفونه الله لره دی او د الله شکر دی چې مال الله دا رزق راک علما وای الله به دا رزق د دینم سیوا کی نن لګ میلو شو الله به سبا د دین ډیر کی نو ار ټیم کی شکر است حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بندن بل بنده تپوس وکي چې څه حال دی او دې په بدحالی کې او دې وی د الله شکر دی بس د الله شکر دی خپل حال دی نو یو فرشته ولاړی هغه دعاو کې وی یا الله دا حال ولدي سي کې لکه دا څنګه چې د وی حال بد دی او دې وی خده نو یا الله دا حال ورلخه کې او چې حال خي او تتنه تپوس وکي څه حال له بس وی ژوند دې تیریږي نو ډیر بد حال مې دی نو حال خي او دی وی بد دی نو فرشته وی یا الله دا حالت ولدي سي کې دا څنګه چې دی وی نه که حالتي نو هغه ورله الله خراب کی ځکه فرشته ورته خیره وکي نو هر حالت کې د الله شکر ادا کول او د الله په ورکړه باندې صبر کول دا الله ډیری نو سیؤتین الله من فضله الله وی کد چې دی ویلې وی چې زردا چرا بکړی مونږ ته الله تعالی من فضله د خپل فضل الله ورسوله او رسول د الله برا کی د خپل فضلنا انا الی الله راغبون بیشک مونږ خاص الله طرف ته رغبت کو بیشک مونږ الله طرف ته رجوع کوون کیو په هر حالت کې به الله ته رجوع کوي که تکلیف راځي به الله ته رجوع کوي کو خوشحالی راځي نو به الله ته رجوع کوي حدیث مبارک کې راځي وي د مؤمن خو ډېر ښکلی حال دی څنګه د مؤمن خو ډېر ښکلی حال دی چې کله پې الله خوشحالی راولی نو دی شکر ادا کی نو الله ورله اجر ورکی او چې کله پی تکلیف راشی نو دی صبر کی نو الله ورله په صبر اجر ورکی نو د مومن خود دواړه حال چې دی هغه د کامیابی دی که مصیبت ته نو دی صبر کی الله اجر ورکی او که خوشحالی دا نو دی شکر اوباسی نو الله اجر ورکی نو هر حالت کې د الله شکر ادا کول حدیث مبارک کے راضی چې سړی ته لږ تکلیف رسی نو د الله د طرف نه په اجر میلاوي تر دې پورې چې د سړی په خپه کې ازغې مات شي په دیم الله دې بندله اجر ورکي او دې یو سیس تلاس کوي او هغه په دې یو جیب کې پروتي او دې د وار خطای نه بل جیب تلاس کی نو په دغه ټیم کې سړی ته لګه صدمه ورسی دا زړی لگ دړ وکی دا سیس پتادی روچتی حدیث مبارک کے راضی پا دغ دړ ورلم اللہ نیکی ورکی نو د مومن ہر حال د خوشحالی دے خوچ دے وی چی انا الاللہ راغبون بے شکا منگا خاص اللہ طرف ترغبت کون کیو نو تما
دا به د الله نه ساتو، بروسه به د الله په ذات کو، او چې کم حال الله د طرف نه وي نو پاغي به شکر ادا کو. نو دې آیات مبارکه کې دا تعلیم د الله د طرف نه میلو شو چې څه الله دل درکړي دي پاغي صبر کوه، د الله په تقسیم رضا کېږه، مالدار سره حسد مکوه، ځکه دا د الله په تقسیم باندې ناراستیا ده چې دل ولې الله مال ورکو د دنه والی کمال راکیه کنه، نو دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کولی. فرمای ولو انهم ردو که خوشحال شوی وی دوی، ولو انهم کو چری دوی ردو خوشحال شوی وی ما پا اغس باندی آتاهم اللہ ورسوله چی ورکڑی دی دیتا اللہ دا رسول دا اللہ، وقالو او دی ویلے وی حسبنا اللہ چی پورا دے مونگ لرا اللہ، سیؤتین اللہ من فضلہ زرد چراب کی مونگتا اللہ من فضلہ دخپل فضلنا، ورسوله او رسول دا اللہ، نو انا الاللہ راغبون بیشک منگا خاص اللہ طرف تا رغبت او رجوع کون کیو. اعرض عن الجاہلین او اعراض کود جاہلان، حکم رسول اللہ، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدے او مراد تینا منگا و تاسو چی عفو کوئی درگزر کوئی او دا خو خبر و حکم کوئی او دا جاہلانو نا اعراض کوئی. دا عفو سمانا دا اللہ منتوی عفو کوئی درگزر کوئی معافی کوئی. علماء وائی دا عفو مانا دا چی یو سڑے مستحق دا عذاب دے دا سزا دے او تا تا پی قدرت هم شتا دے او تور لبیام سزا ورنکی او معاف کی طاقت پی لری بدلتنا اغسطلے شی او مستحق دا سزام دے گنائی کڑی دستا پا حق کی، نو مستحق د سزام دی او ته پی قادرم یو داغی باوجود تماف دیتا عفو وی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے منتد عفو حکم دا درگزر حکم کئی چی عفو کوئی درگزر کوئی دا یو بل سر حسن سلوک، معمولی خبری بس یو بل تمافی کوئی لاندے باندے راشی بس یو بل بخی، یو بل تعفو کوئی، یو بل سر بغض و حسد مسئل. خپلم قرآن کریم کے رب العالمین وائی قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے زما اغی بندیانو چی تاسو پزان بانی زیادے کری گناونم کری، قل یا عبادی الذین بندیانو گناہ کردی دا بیا ورتم اللہ و یا عبادی اے زما بندیان دانا چی گنام اوکڑلنو زما بندیان وسنے ما دا بندیانو دا لسن نئی استے. قل یا عبادی الذین اسرف اوائی ورطا اے زما اغی بندیانو چاگی تجاوز کردے دے پخپلو نفسنو بانے گناہو نے کردے، لا تقنطو من رحمت اللہ تاسو من امید کے گئی زما دا رحمت، اے زما گناہگارو بندیانو من امید کے گئی، لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وی طول گناہو ندی سب خم تولی نا امید کے گئی زما بندی گناہگاری خوزدی دا بندی دا بندگی نو باسم بیام زما بندے و صدرت آواز کوم چلا تقنطو من رحمت اللہ، زما دا رحمت نمن امید کے گئے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وی طول گناہو ندر لمخ. نو اللہ خپلم دا عفو مالک دے و منتوی تاسم عفو، زم عفو کوم تاسم عفو کوم، درگزر کوئی معافی کوئی.
یو صحابی روایت نقل کی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کس تپوسو کو چې د الله حبیب مونږ څو پیرې خپل غلام معاف کو چې د سړي غلام او نوکر غلطي وکړي نو مونږ یې څو پیرې معاف کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چپ هغه بیا تپوسو کو چې مونږ یې څو پیرې معاف کو بیا نبی علیہ السلام په دریم ځلې تپوسو کو د الله حبیب غلام څو پیرې معاف کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی اویا پیری معاف کوي چې په ورځ کې اویا پیری هغه غلطي وکي نو اویا پیری ورته درګوزه اویا پیری معاف کوي دا مطلب نه دی چې اویا زله ګناو کې نو معافي کو چې په یو اویا زله 71 بارو کې نو بیا یې معاف کو نه دې مطلب دا دی که هغه نه هر څومره پیری خطایي وشي خو ته یې معاف او یو مطلب دا دی که هر څومره ډېرې پیرې تې نه خطا وشي خو ته یې بیا هم معاف کوه درګذر ورته کوه ابو سفیان چې کله لا ایمان نو راوړ نو لوی مشرک خپله یو جهاد کې د مشرکانو سردار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف کې د مخامخ د مشرکانو چې کم فوج و د هغې سردار او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په موقع وویل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو نو ما ورته امن وکړ زه ورته ایسم ابو سفیان هلته د نبی علیه السلام خلاف جنګیږي او نبی علیه السلام د فتح مکې په موقع اعلان وکړ وی څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو ما ورته عفو ما معاف کړی دی هغه ته امن دی امن هغه به امندار وي چې څوک د ابو سفیان کور ته داخل دته امن دی بس دی ما معاف کړی بیا هغه ایمان راوړو ابو سفیان د هغې نه پس خو به هر صورت د عفو حکم یې کړی دی قرآن کریم کې د الله حکم هم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دریو څیزونو زه قسم خورم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هره خبر هغه ټیک وي او رښتیا وي هغې کې چې د چا د دروغو ګمان هغه مسلمان نه پاتې کېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرو کې دغه احتمال نه ان هو الا وحی یوحى هغه ته خدا الله د طرف نه وحی کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دریو خبرو زه قسم خورم چې دا سچ دی او دا حقیقت دی دا درې خبرې قسم پې ځکه خورم چې ستاسو ته خبره ښه تاکید دا خبره ښه مضبوطوي یو په دې خبره قسم خورم چې مال په صدقه باندې نه کوي څوک چې صدقه ورکوي د الله حبیب وایي زه قسم خورم چې دا مال نه کوي نو دا خبره به څنګه د سړي ذهن ته پرېوځي بیا هم هغه وایي کمیږي نبی علیه السلام وایي قسم خورم چې نه کمیږي چې کوم سړی د مال نه صدقه ورکوي د ده مال به سیوا کېږي خو کمیږي به نه په دې کې الله برکت ورچي په ظاهره به ته وایي چې کم شو خو دې کې به الله برکت ورواچي د امه او کمانه به مال درکړي یا به په دې لږو پیسو کې الله دومره برکت ورواچي چې ته به پرې ډېر کارونه وکړي کله ناکله ډېرې پیسې او ته پرې لږ کارونه ونه کړي کله به لږې پیسې او ته به پرې غټ کار وکړې دا پکې الله برکت ورچي نو په صدقې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه قسم خورم چې په صدقې سره مال نه کوي په دې زه قسم دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه په دې خبره باندې قسم خورم چې د کم سړي سره ظلم وشي یو سړی ور سره ظلم وکړي او دې هغه ته معافي وکړي په دې معافۍ باندې به د عزت اوچتي زه پې قسم خورم چې د ده به عزت اوچتي
مونږ سوایو د ما سره ظلم کړی زه به ترې انتقام علم کو انتقام بدله مې وانه غستله خلق به وایي چې دا کمزوری و دا داسې و بیا به راته خلق سپک ګوري چې ده د ده نه بدله وانه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه قسم خورم چې د چا سره ظلم وشي او دا کس دته معافي وکړي د ظالم نه بدله وانلي او معافي ورته وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه قسم خورم چې الله به د دې سړي عزت سي دې کوم سړي چې عفو په عفو سره الله د بنده عزت ښه اوچتوي مونږ وایو د ده په عزت کم شو الله وایي نه عزت یې ښه اوچتوي دې ښه دروند شو چې کله د عفو او درې چې کم سړی د سوال دروازه کولو کې او دې سوال کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله تبارک و تعالی به په ده باندې د غریبۍ دروازه دې د سوال دروازه کوله وی الله وی زه پې د غریبۍ دروازه کوم سوال حتی الوسط احتراز پکار دې د سوال دروازه کولو کې نبی علیہ السلام وی رب العالمین پې نه د فقر دروازه کولو د غریبۍ دروازه پې الله کوله وی چې کوم سړی سوال په ده د الله د غریبۍ دروازه او چې کوم سړی د الله دپاره عاجزي وکړي نو نبی علیه السلام وایي الله تبارک وتعالی به د ده مرتبه اوچتوي درجې به یې الله اوچتوي نو مونږ او تاسو ته قرآن کریم کې آپس کې د درگذر عفو کوئ درگذر کوئ کور کې بار کې مسلمانانو سره ګاونډیانو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ښکلي سنت دی وی چې کم سړی کور ته دنده کیږي او دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په د دې د وزن نه مونږ او تاسو خبر شو نو بې سلامه به یو سړی کور ته وردنده نشي څو پیدې وشولې اول چې دوی وی السلام علیکم نو سلام د الله په نومونو کې یو نوم دی نو د الله نوم واغست نو یعنی ذکر یو کو الله یاد یو پیدا خدا وشوله ذکر یو کو د الله نوم واغست الله یاد کو نو د ذکر اجر دی ذکر یو دویم السلام علیکم چې د اوی کور ته ورننوتو وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حدیث مبارک کې راځي شیطان وای زما په دې کور کې د شپې اراده و خو چې د سلام ورواچو مالې د شپې اراده د کور نه ختم څومره غټه پیدا شیطان دغه کور کې بیا شپه نشي کولی چې کم کس کور ته ننوځي او سلام ورواچي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دو پیدې شولې دریم دا سلام چې دی دا دعام د وکړه دې سلام معنی څه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اے کور والا پتاسو دی د الله د طرف نه سلامتی او رحمتونه د الله دی پتاسو نازل شي او برکتونه د الله دی پتاسو څومره ښکلې دعا وکړه سلام معنا تاسو دی د ټولو مصائب او مشکلاتو نه په امن یو محفوظ یې ور دې کور کې به جنگ جګړه نه راځي ټرایو دې کور کې به ډېر مصائب او مشکلات او جنگ جګړې او اختلافونه نه راځي چې کوم سړی کور ته ننوځي او سلام ورچي ځکه د دې معنی دا ده السلام علیکم پتاسو دی سلامتی او تاسو دی د ټولو شرورو نه بچي الله د ټولو شرورو نه محفوظ وساتي نو چې سړی د ورځې 15 شپږ په کور ته ننوځي او دا دعا کوي دې کور کې به اختلاف راشي دې کور کې به د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف راشي دې کور کې به طلاق راشي بیا به دې کور کې د طلاق معامله نه راځي جنگ به نه راځي نو چې جنگ نه راځي نو طلاق به نه راځي نن سبا څومره کور کې د ښځې او د خاوند اختلاف او د طلاق معاملې څومره زیاتې شو کور ته ننوځي سلام نه ورچي
نه وتو کې شته او نه راوتو کې شته نو دعاګانې نشته جو شیطانان پکې شپې هم تېروي نو بیا